د مهمه خبرونو سر ټکي. د غیر اسلامي غوښتنو رد کول او د یووالي او اتحاد پر ساتلو ټینګار. د اسلامي امارت رهبر وایي چې هغه به نقلونه غوښتنې ونه مني او د نوموړ پر وینا د ناحقه امرونو پر ځای هغه د خلکو الهي او مذهبي حقونو ته درناوي ته ژمن دی. شیخ هیبت الله اخندزاده یو ځل بیا د یووالي او اتحاد پر ساتلو ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتل چې د دښمنانو د ناخوښ تبلیغاتو تر اغېز لاندې رانشي. چین او ازبکستان د افغانستان مهم اقتصادي شریکان. د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د سره سمندرګي چین سوداګریز غونډې په ترڅ کې د ازبکستان او چین سره د افغانستان د اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ پر پراخولو ټینګار وکړ. نورالدین عزیزي چین د افغانستان یو له مهمو اقتصادي شریکانو او د سیمه ایز اتصال په پراختیا کې یو مهم لوبغاړی وباله. برای ما افتخار است که امروز در کنار دوستان و شرکای تجارتی خود از کشورهای ازبکستان و چین حضور داریم. کشورهایی که افغانستان با هر دو روابط دینی اقتصادی و منطقه‌ای دارد. او د هرمز تنګي په اړه د ایران او امریکا اختلاف. د هرمز تنګي د خبرو اترو راتلونکي په اړه ایراني او امریکایي چارواکي بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. خو ډونالډ ټرمپ له ایران سره د یوې هوکړې د امکان په اړه خبرې کړې. په داسې حال کې چې ایراني چارواکي د هرمز په تنګي په اړه پر خپلو دریځونو یوازې له عمان سره د خبرو اترو پر دوام ټینګار کوي. توییتی که ترامپ زد گفت ما امشب برمی‌داریم، زیرش هم نوشت البته ایرانی‌ها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد. هم وقت ایره من دیدم جلوش گرفتم، گفتم چنین چیزی ما توافق نداریم. به میانجیا گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم. خواهش میکنم برین هیستوریا رو نگاه کنین. 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت. سلامونه وخت مو په خیر. له یک ټلویزیون د شپېتو بجو خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د زمري یا اسد 15مه چې د اګست 14مې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسد له 24مې یوه ورځ وروسته چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د واک ته رسېدو 5مه کلیزه وه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له کابل سره د اړیکو پر پراخولو ټینګار وکړ او د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د سره سمندرګي کې چین سوداګریز غونډې په ترڅ کې له ازبکستان او چین سره د افغانستان د اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ پر پراخولو ټینګار وکړ. د اسلامي امارت رهبر وویل چې هغه به غیر اسلامي غوښتنې ونه مني. پر همدې موضوع د بس په تړاو سره د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ راسره د راسخ صاحب تاسو ته ښه راغلاست. عمره بشو لومړۍ پوښتنې ته له تهران سره د کابل سیاسي او اقتصادي اړیکې په داسې وخت کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ دوام لري څومره ګټورې تمامېدلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو معززو افغانانو ته وړاندې کوم، لیدونکو او اوریدونکو ته. د پوښتنې په هکله ووایم چې د ایران دپاره افغانستان یو ډېر ښه بازار یابي دی. دوی د کالیو دپاره، د دوی د تجارت لپاره، حتی د دوی د تجارت د اقتصادي پرمختګونو دپاره دی. نو بنان ایران په ننني حالاتو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د غربي نړۍ په واسطه د ډیرو سختو بندیزونو سره لاس او ګریوان دی. نو که داسې ووایم چې ټونه چې د افغانستان او د ایران ترمنځ تجارتي پروګرامونه پراخیږي او نور هم پرمخ سي او د صادرات او د وارداتو کچه لوړیږي، دا د دواړو هیوادونو په ګټه دی. خو ای کاش کې ایران او پاکستان د افغانستان سره دغه د تجارت نه بغیر هم په سیاسي ډګرو کې او په نورو برخو کې هم مثلا د خیر لاس وړاندې کړی وای، دوه مخه لوبه یې کړې نه وای. نو تاسو ته بهتر معلومه ده چې ایران هم لا تر اوسه پورې افغانستان امارت اسلامي په رسمیت نه ده پیژندلې. خو د افغانستان سفارت یا د افغانستان قونسلګریګانې په ایران کې فعال دي. اما د ایران د ننني د تیلو او د ټوکو او تجارتي یعنی د خوراکه اجناسو لپاره افغانستان واقعا هغه بازار دی چې دوی کولای شي په ډیره ساده شکل او اشکال سره خپل مواد افغانستان ته رسوي او د افغانستان د اقتصاد په برخه کې د دوی هغه زیربناوي چې
اقلن باید دوی ولري په دې سیمه کې نو افغانستان ورته د اقتصاد زیربنا وي د ایران لپاره هم د پاکستان لپاره خو پاکستان د خپل د سیاسي اهدافو لپاره همدغه تجارت ته ډیر زیان ورسوي او لارې بند کړلې بناء پاکستان هم د خپل د همدغه تجارت له ادرسه غوښته چې په افغانانو باندې بیا یو سیاسي لوبه ومني په هغه لوبه کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه کم اوس دغه یو کال کېږي د پاکستان سره لارې او ګودرونه تړل شوي دي او ډیر زیان راورسوي افغانانو ته خو دا د افغانانو لپاره ښه څه چې یو بل بدیل لارې نورې ولټول شوې او په ضمن کې د افغانستان د مشکلاتو د اقتصادي پرمختګونو او د اجناسو او د خوراکي توکو لپاره د نورو هیوادونو لارې جوړ کړل دا زمونږ او تاسو په ګټه باندې تمامه راسخ سره تاسو د اشاره وکړه چې هر هیواد دلته د خپل ګټو لټولو لپاره دلته راځي آیا تاسو په نظر تهران پر اختیا هم کابل سره د اړیکو پراخول لپاره لیواله دی که پر ایران د شنه بندیزونه د دې لامل شو چې له کابل سره اړیکې پراخې کړي او دا اړیکې ښایي چې موقتي اوسي دقیقاً دغه اړیکې ګوري ته دوی د سیاست په ډګر کې دغه تجارتي پروګرامونه دوی استعمال کړي دا استعمالوي بنا انځویل سم ایران د تاریخ په صفو کې د افغانانو سره دوه مخه لوبه کړې ده حتی تاسو ته بهتره معلومه ده چې د خامنه‌ای په فاتحه کې هم د امارت اسلامي وزیر خارجه او لوړپوړي کډرونو ته یا د دولت په کچه باندې وزراو ته دعوت ورکړو هم د امارت اسلامي مخالفینو ته دعوت ورکړو دا خپل د سیمانه ورکړي چې دوی هم د افغانستان یا د نننی نظام مخالفینو ته هم لاس وګد کړی دی د خپل د استخباراتي اهداف او سیاسي اهداف لپاره په افغانستان کې یو ځل بیا د جنگ جګړو لپاره لار جوړي او په زمين کې تاسو په یادي ایران د افغانستان په تباہي کې او په دې جګړو کې په دې 50 کلنه جګړه کې دغه او د دوی لاسونه پکې دوی ول چې ارشګانې موږ ته جوړ کړي او پاکستان موږ ته افغانه جوړ کړي نو بنا د دغه دوه گاونډیو په لوبو کې افغانستان د ډیرو سختو تلفات او مشکلات او اقتصادي زیانونو سره لاس او ګریوان شوی زمونږ ته نظامونه رړنګولو کې زمونږ د اشغال لپاره زمونږ د وطن د اشغال لپاره همدغه ایران او پاکستان د اشغالګرانو سره ډیر نږدې همکاري کوله تاسو ته بهتره معلومه ده چې خپل رئیس جمهور د ایران په خپل وینا کې ویلې ورځي چې ما خپل دا وړاندیز ورک امریکا ته کچیر تاسو په افغانستان باندې بریټ نه کوي ناراضي نو مونږ بیا ورته نو بنان دوی هغه هیوادونه دي چې دوی د خپل د ګټو لپاره زموږ جغرافیا زموږ لسونه واړي چې استعمال کی خدا زموږ د دولت مدارانو دنده ده چې موږ هم باید خپل منافع باید مد نظر ونیسو خپل ملي ګټو ته باید کار وکړو بله راسخ صاحب د اقتصادي موضوع پرته دلته ایران د سرحدي ستونزو په اړه باندې هم خبرې کړې دي ایران ټینګار کوي چې د سرحدي ولایتونو ستونزې باید د کابل او تهران د مرکزی خبرو پر ځای د سرحدي ولایتونو ترمنځ حل شي د دې تګلارې ګټې او احتمالي ستونزې تاسو په څه کې وینئ ګوري اول خو د سرحداتو یا د ایران سره چې موږ دغه سرحد لرو د دغه سرحداتو په جوړولو کې د دوی له ادرسه دا وړاندیز وسو چې دیوالونه جوړي نن په نړۍ کې هیوادونه دیوالونه ړنګي سرحدات ړنګي روابط تامینوي د مسلمانانو ترمنځ دوره د نفاق کچه لوړه ده چې یو هیواد د بل هیواد په د اشغال لپاره د بل هیواد د تباہي لپاره یو بل د گاونډیو د ځپلو او د تباہي او د وژنې او د خپل د هدفي جګړو لپاره استعمالوي او ولسونه پکې وژل کیږي او دواړه غاړې هم چې وګوري مسلمانان دي ایرانیان هم مسلمانان دي پاکستان هم مسلمان دي افغانستان هم مسلمان دي عربي ملکونه مسلمانان دي خو بدبختانه د غربي نړۍ د استخباراتي کړو دوه دوی کې کار کړی د چې دوی اوس دیوالونه جوړي چې په 20م قرن کې اصلا او ویزې د منځ لاړل او سرحدات د منځ لاړل په ټول بر اعظم اروپا کې و سرحدات نشته اصلا سرحدي قطعات وجود نه لري سرحدي کنټرول وجود نه لري ټول هغه یو لایسنس در سره وي یو تذکره در سره وي یو پاسپورت در سره هر هیواد ته چې غواړي لاړ شي کولای شي لاړ شي او کولای شي الته کار وکړي کولای شي یو بل هیواد ته بدون د درشدي ویزه واخلي ژوند کوي اما تاسو وګورئ د اسلامي ملکونو نفاق کچه څونه لوړه ده چې د پاکستان ویزه اوس $3000 تر رسیدلای د ایران هم چنان دغه د ویزو مشکلات او هغه افغانان چې د دوی د سرحدي لارو نه غواړي چې اروپאי هیوادونو ته یا ترکیه ته لاړ شي په دې دشتو کې په دې اوبو کې په دې ځنګلو کې وژل کېږي په دې غرو کې ډېر بې رحمانه چلند ورسره کوي بنا ان زویل اسم زمونږ دغه ګاونډي هیوادونه
واقعا موږ سره ډیر ظالمانه برخورد کړی د تاریخ په صفحو کې، او بالخصوص په دغه 500 کلو کې دوی زموږ په وژنه او زموږ په تباهۍ کې د دوی لاسونه ډیر نغښتي وو. راسخ صاحب، دلته یو پوښتنه پر ځای پاتې کېږي. دا سرحدي ستونزې یوازې د یو ولایت مربوط نه کېږي، دا چې یو ولایتي مقام سره دا حل شي. څه فکر کوئ آیا د دې تر شا هم ایران کوم پلان نه لري؟ ځکه دا سرحدي ستونزې باید له مرکزي حکومت سره حل شي، نه ولایتي حکومتونو ترمنځ. دقیقاً ګوري دا د ولایتو سره په دې غواړي چې د معاملې لپاره دا کار کوي. دوی غواړي چې د ولایتو سره د ولایت هغه لوړپوړو خلکو ته 100 روپۍ ورکړي، بیا هغه کرښې راوړاندې کړي، هغه خطونه راوړاندې کړي. تاسو لیدلی دی چې په ډېرو ځایو کې حتی پاکستان په ډیورن کرښه باندې ډېر راوړاندې راغی. همدغسې ایران د دغه جګړو په حالاتو کې د جګړه ییزو حالات چې افغانستان کې جګړې روانې وې، د دوی هم دغه سرحدي کرښې ډېرې وړاندې شوي دي. حتی زموږ کلي یې تر سینې لاندې کړی ده، د کلي د منځه تللي دي او دوی راوړاندې شول. خو اوس په اوسني حالاتو کې که چیرې د سرحدي مشکلاتو لپاره سرحدي وزارت مو لرو، د سرحداتو وزارت لرو، د سرحداتو وزارت په ملاتړ سره دوی کولی شي چې حتی د شورای وزیرانو د پریکړې سره او د صدارت د پریکړې سره یا د رئیس د وزراو د پریکړې سره باید دغه معضله به حل شي. دا ډیره ښه دی. او دا چې بیا دی د ولایت په کچه باندې حل، خو معنا دلته دی لري چې دوی په دې شا کې نور اهداف لري. هغه خصمانه اهدافو د تطبیق لپاره دغه د ولایت په کچه باندې دوی غواړي چې دا معضلې حل کړي. خو زما له نظره د ایران سره زموږ سرحدي مشکلات یعنې مخکې نه حل شوی او په نقشه باندې او په دغه کې دغه سرحد معلوم دی چې حتی تاسو ته بهتر معلومه ده چې خپله د یمن ډېر څو کلي حتی ترکمنستان تر سینې لاندې کوي. همدغه ایران دغه مشهد اخستان د افغانستان د خاورې جز و، دا یې موږ نه څنګه واخیسته. خو دا هماغه وخت کې دا معضله نوره حل شوې ده. اوس تر کوم ځایه چې زه د دوی دغه لوبې ته متوجه شوی، بیا هم ایران یوه بله خصمانه لوبه ګرچې دوی خو اوس په امریکا سره په جګړه کې نغښتي، که دغه امریکا سره دوی په جګړه کې نه وای، د افغانستان ته نور نوي دردسرونه او نوي جګړې او نوي لارې او ګودرونه جوړول او افغانان بیا د جګړو په میدان کې بیا سره د وژنې او د تباهۍ په لور کشه وو. ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ صاحب، ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې کور مو ده. له تاسو خپل ټول همکارانو په مننه سره زموږ د شپې 8 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.